اسلام پیغام څه شی دی؟ اسلام د عدل، مساوات او ورورولي پیغام لري. په دې دین کې انسان له نژاد، ژبې او قومیت پرته برابر دي او هیڅ توپیر یې ترمنځ نشته. اسلام دا درس ورکوي چې انسان باید خپل ځان ته تربیت ورکړي او د تقوا او ښه اخلاقو سره یو عادلانه ټولنه جوړه کړي. ظلم او تیری په دې دین کې هیڅ ځای نه لري او د عدالت د تحقیق هڅه د مسلمانانو له اساسي اهدافو څخه ده. اسلام باور لري چې ځمکه او اسمان د الله متعال جل جلاله مالکیت دی او انسان باید د الهي قوانینو سره سم عمل وکړي تر څو یوه داسې نړۍ رامنځته کړي چې له ظلم څخه پاکه او له سولې او آرامۍ ډکه وي. اسلام انسان ته د سولې او مینې سره ګډ ژوند ته بلنه ورکوي.